که مو خوښیږي دا خوش رنګه او خوندور د شیدو کیک خپله په کور کې تیار کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه سوله لایک او سبسکرایب مه هېروئ. دوستانو حمایت وکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په راتلونکي کې هم داسې ښایسته ویډیوګانې نورې هم در سره شریکې کړم. لومړی 4 هګیو ته ضرورت لرو. د هګیو سپین او زیړ سره جلا کوو. د هګیو سپین له مکسر سره ښه مکس کوو ترڅو د کریم شکل ونیسي. نیم ګیلاس د بورې پوډر ور اضافه کوو، سره ګډوو یو څنګ ته ږدو. ورپسې د هګیو زیړ 1 ګیلاس بورې سره ښه مکس کوو. 2 ګیلاسه شیدې، 1 ګیلاس غوړي، 1 قاشغه بیکینګ پوډر، 1 قاشغه ونیلا پوډر، 3 ګیلاسه هم اوړه ور اضافه کوو. دلته د هګیو سپین ور اضافه کوو. ټول مواد ښه سره ګډوو. مواد چې ټول ښه سره ګډ سو قالب کې اچوو. قالب ته یو 2 ټکانه ورکوو، دې لپاره چې کیک مو ټول یو برابر راسي. د داشتې حرارت درجه مې په 350 کې عیاره کړه او 30 دقیقو لپاره مې پکې پرېښوده. له یو کوچني سیخ سره به یې چک کړئ. که سیخ چیرته پاک و کیک ورپورې نه ونښتی نو کیک مو پوخ ده. کیک مې له قالب څخه لرې که، په بل اړخ مې که، بیرته مې په قالب کې واچوو، یو څنګ ته مې کېښوده. دلته 2 ګیلاسه شیدې، 1 پاکټ قیماق یا کریم، 2 قاشغو په اندازه بوره مې پکې واچوله. ټول مواد مې ښه سره ګډ کړل. کیک د لرګي له سیخ سره ښه سوری کوم. د شیدو او قیماق کوم ترکیب مې چې جوړ کړی و هغه پکې اچوم، یو څنګ ته یې ږدم ترڅو ښه یې جذب کړي. 1 پاکټ وایپینګ کریم په یو ظرف کې اچوو. نیم ګیلاس د بورې پوډر ور اضافه کوو. د خوشبویي لپاره 1 قاشغه ونیلا پوډر ور اچوو. له مکسر سره یې ښه مکسوو ترڅو کریم ټینګ سي. په همدې اندازه چې کلک سو کریم آماده ده. آماده سوی کریم د کیک په سر باندې اچوم. کیک په یخچال کې ږدم. دلته ورته ساس جوړوم. 2 ګیلاسه بوره په یو کړاهي کې اچوم، پخوم یې. رنګ یې چې قهوه‌ایي سو نیم ګیلاس کوچ ور اضافه کوم. په آخره مرحله کې ساس چې پوخ سو منقل پسې ګل کوم. 1 پاکټ قیماق ور اضافه کوم، ښه یې سره ګډوم. ساس مې پرېښوده چې ښه یخ سي، بیا مې د کیک په سر باندې واچوه. متوجه اوسئ دوستانو، ساس باید یخ وسي، که یخ نه وي بیا مو کیک خرابیږي. دوباره مې کریم پې واچوه. په همدې ترتیب باندې مې کیک ډیزاین کړ. دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.